د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د هوایي ځواک پیلوټان لا هم له خپل نامعلوم برخلیک شکایت کوي او وایي چې له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ، کوم چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو تازه پر وخت خبرونو مطالعه لپاره در سره سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر ړنګ شوي جمهوري نظام د هوایي ځواک یو شمېر پیلوټان چې خپل مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره په درېیمو هیوادونو کې دي وایي له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې ځینې په ترکیه او پاکستان کې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له تیرو څه باندې شلو میاشتو راهیسې برخلیک نامعلومه دی. په پاکستان کې میش افغان پیلوټ چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیسته چې د خپل سخت ژوند کیسه کوي. نوموړی وایي د 2-3 میاشتو په خاطر یې موږ راوستلي وو، اوس دا د څه باندې 1.5 کال ووت. په اولو کې 4 میاشتو کې یې له موږ سره همکاري وکړله، خو اوس هغه هم نه کوي. زموږ اقتصادي وضعیت هم صفر دی، امنیتي تهدیدات هم شته دی، کاروبار نشو کولی او نه هم کار شته. په دې ورځو کې د پولیسو نیول هم دی، له کوره وتل نشو کوی. حتی زمونږ کور ته هم راغله خو مونږ په کور کې پټ وو. په ترکیه کې هم یو افغان پیلوټ چې دا هم نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیسته چې د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. نوموړی وایي د امریکا او ناټو نه زموږ غوښتنه ده چې زموږ سره همکاري وکړي، ځکه موږ د دوی سره کار کړی دی، د بین المللي سولې لپاره مو دوی سره کار کړی دی، ځان مو په خطر کې اچولی. تر اوسه موږ سره داسې یو کومک نه دی شوی چې یو هیواد ته مو بوځي او هلته مو ژوند جوړ شي. د تیر 2021 کال د اګست په میاشت کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان وسلوال پوځ هم وپاشېد او ډېرې برخه پوځیان یا په افغانستان کې پاتې شول او بیا هم ځینو یې ځانونه نورو هیوادونو ته وویستل چې هوایي ځواک یې هم یوه برخه به. د تیر ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوال پوځ عمومي ویان جنرال اجمل شینواری وایي د وسلوال پوځ په ځانګړي ډول د هوایي ځواک ډېری منصوبین لا هم په افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې له سختو امنیتي ګواښونو سره خپل ژوند پر مخ بیایي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ډېری هغه افغانان پیلوټان او یا انجینران چې په افغانستان کې بند پاتې دي په ښکاره ژوند نشي کولی. د نوموړي د معلوماتو له مخې په تیر جمهوري نظام کې د هوایي ځواک شمېر 15,000 و چې یوازې څه باندې 4,000 پیلوټان د هوایي برخې انجینران او نور کارکوونکي وو. شینواری وایي د جمهوریت له سقوط وروسته یوازې 1000 کسان د هوایي ځواک د پخواني لوی درستیز یا سینزیا په همکارۍ امریکا ته انتقال شول. نوموړی وایي اوسمهال 150 پیلوټان په ایران کې، 100 کسان په پاکستان کې، 8 کسان په تاجکستان کې، 80 کسان په ترکیه کې او څه باندې 15 کسان په لویدیځو هیوادونو کې میشت دي. لا نوموړي په افغانستان کې د پاتې پیلوټانو او انجینرانو د شمېر په اړه هم وپوښتل، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې برخه کې له معلوماتو ډډه وکړه. د تیر جمهوري نظام د وسلوال پوځ عمومي ویان جنرال اجمل شینواری په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه کوي. نوموړی وایي د دوی یو لوی شمېر دننه په افغانستان کې په بد امنیتي او اقتصادي حالات کې ژوند کوي او ځینې چې د افغانستان بهر دي هغوی هم پټ دي. د دې لپاره چې هلته هم دغه ستونزې شته کو د دوی هویت افشا شي، کیدای شي هغه هیوادونو د خپلو ګټو لپاره کار ترې واخلي او یا هم وګواښل شي. په هر حالت کې دوی اوس له بد امنیتي اقتصادي ګواښونو سره مخ دي. نړیوال باید په دې برخه کې وپوهیږي او مرسته وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو حکومت له دفاع وزارت نه په دې اړه چې اوسمهال څومره پیلوټان لري او هوایي ځواک څه ډول فعالیت کوي، آیا د تیر جمهوري نظام ځواکونه دوی سره شته کو څنګه معلومات ترلاسه کړو. خو د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو طالبانو حکومت له دې وړاندې د 1401 کال د ثور په میاشت کې ویلي وو چې دوی د تیر جمهوري نظام د انجینرانو او پیلوټانو په مټ 18 هغه چرخه کې الوتکې چې د سقوط پر مهال له کار لوېدلې وي بیرته رغولي دي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې کله چې طالبان د بیا ځلې لپاره په ټول افغانستان واکمن شول، د افغانستان هوایي ځواک 6 هلیکوپټرې او نورې نظامي الوتکې ازبکستان او تاجکستان ته د پیلوټانو سره ولېږدول شوې. طالبان د دفاع وزارت څو ځلې
له دغه هیوادونو غوښتنه وکړه چې د الوتکې دوی ته ورکړي خو دا کار ونه شو. هغه مهال ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړي ول چې لا د نظامي الوتکو او هلیکوپټر یو شمېر یې متحده ایالاتو ته هم لیږدول شوي دي، خو رسمي د دغه الوتکو په اړه څه نه دي ویل شوي چې دا مهال چیرته دي.